لر او بر یو افغان ملګرو محسن داوړ کابل ته راځي. دا چې محسن داوړ څه وخت او د څه لپاره کابل ته راځي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له لوري په دې هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ ته د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده. افغان سفارت په یو بلنلیک کې محسن داوړ ته په ډیر ویاړ سره لیکلي دي چې افغان حکومت په ډیر ویاړ سره تاسې ته د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني له بریا وروسته د هغه د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه درکول کیږي چې پکې ګډون وکړي. له محسن داوړ څخه غوښتل شوي دي چې د روانې فبروري میاشتې په وروستمه نیټه د ولسمشر غني د لوړې مراسم په کابل کې ترسره کیږي چې تاسې هم باید پکې په ډیر درنښت په دغو مراسمو کې ګډون وکړئ او د دواړو لوریو د خلکو او قومونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړئ. محسن داوړ هم د افغان حکومت بلنې ته خوښي ښودلې ده او په ډیرې خوښۍ سره د افغان سفارت بلنلیک په ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې پورته کړی دی. محسن داوړ په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې ډیره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوریت افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه راکړه. محسن داوړ په خپل ټویټ پیغام کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده او لیکلي دي چې زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. هغه په بشپړ ټویټ کې لیکلي چې مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. ډیره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوریت افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه راکړه. زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. محسن داوړ د منظور پښتون راوروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر بلل کیږي چې تل د لر او بر افغانانو لپاره خپل غږ پورته کړی دی چې له همدې عمله ورسره د ملاتړ په توګه ټول افغانان ولاړ دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم ضروري شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.